طالبان وایي د نوروز لمانځنه د شریعت خلاف عمل دی، په اړه یې لا پرېکړه نه ده شوې. 75 کلنه نفس جان د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په دوره کې د نوروز د لمانځنې کیسه کوي. نوموړي چې خپل ټول عمر یې په پلازمینه کابل کې تېر کړی، دا په تېرو څو لسیزو کې د افغانستان د تاریخي پیښو او بدلونونو شاهده ده. نفس جان وایي که څه هم نوروز د افغانستان له پخوانیو جشنونو څخه دی، خو طالبانو په خپله واکمنۍ دا جشن له سترګو غورځولی دی. نوی کال به مو نمانځه، شهید او باغ بابر ته به تلو، خواړه مو ځان سره یوړل، د مبارکۍ لپاره به د خپلوانو کره ورتلو. خو چې لومړۍ دوره کې طالبان راغلل، اجازه به یې نه ورکوله چې خلکو نوی کال لمانځلی وای یا د خپلو خپلوانو کره ورشي. نجونو او هلکانو اجازه نه درلوده چې میلې ته ولاړ شي. خلک به نوی کال د خپلو کورونو کې لمانځه، نو وبه لیدل شي چې اوس به اجازه ورکړي که نه. هر کال به د نوروز په لومړۍ ورځ په بلخ، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جنډې پورته کولو دیني مراسم د لوړپوړو دولتي چارواکو په حضور کې ترسره کېدل. خلک به هم له بېلابېلو نورو ولایتونو څخه دغو مراسمو او د ګل سرخ میله کې د ګډون لپاره له دې سره مدني فعال توی محمد بیگ زاده وایي سږکال د نوروز د لمانځلې لپاره د چمتووالي فضا کمرنګه بیخي. د نوروز د لمانځلې فضا کمرنګه ده. خلک د نوروز د لمانځلې لپاره لیواله نه دي. تر اوسه تېرو کلونو کې به مو له ولایته بهر ډېر میلمانه درلودل چې راتلل به، او بلخ ولایت کې به ډېر شور و. هیلهمند یو چې د حکومت مرکزي او سیمهییز چارواکي د دې ورځې د فرهنګي او ملي ارزښت په پام کې نیولو سره هم یو مثبت اقدام ترسره کړي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر که څه هم د نوروز لمانځنه حرام او د شریعت خلاف کړنه بولي، خو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د نوروز د لمانځلې او نه لمانځنې په اړه کومه پرېکړه نه ده شوې. دی وایي تر اوسه ډېرې ورځې ورته پاتې دي. د جنډې پورته کولو او د نوي کال د لمانځنې په اړه به یوه پرېکړه وشي، هم به اعلامیه خپره کړو او هم به عامه پوهاوی وشي. قدرمنو لیدونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ آیا طالبان به د نوروز لمانځلو ته اجازه ورکړي او که نه؟ په دې هکله مو نظریات راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.